د سپوږمۍ تر کلي د سپوږمۍ او د ناول مینوالو ستړي مه شئ، شپه مو بخیر. نن مو درته د ډمو د خبریال د ناول 5مه برخه راوړې ده. په تېره برخه کې تر دې ځایه پورې رسېدلي وو چې سایرې د خپل ژوند کیسه تر هغه ځایه پورې راته وکړله چې کله د دې پلار د پلار د ملګري له خوا نه وژل کیږي او دا هم په بد وضعیت کې وي. بالاخره هغه نفر راځي د دې د مور سره ناوړه اړیکې یا جنسي اړیکې ټینګوي او د دې ژوند ورو ورو په تریخېدو سره روان وي. دا چې نور به څه کیږي او بالاخره د دې برخلیک به څنګه کیږي زه یې درته کوم. دا دی نن یې 3م کال دی چې زما وړوکی ورور شاهد ژوندی ژړند ورک دی. خدای خبر چې هغه به په خپل ځان ورک کړی وي او که هغه بدمرغه نثار به پرې څه کړي وي. هغه به ژوندی وي او که به مړ وي. یو زوی د خپلې مور دغه مزې چړچې په خپلو سترګو له یو پردي سړي سره چیرته لیدلی شي او بیا هغه خو څه دومره هم وړکی نه و چې په دې کارونو دې ونه پوهېږي. دغه شان بېحیایي هغه وخت رامنځته کېږي چې څوک کوم کس ونه پېژني او بیا یې د کور پر کونج کې کېنولی وي. خامخا دغه شان بې وجدانه به دې ښځې ته هم غل وي او لور ته هم. لکه څرنګه چې نثار زما له پلار سره وکړل، دا ټوله زما د پلار غلطي وه چې د کور منځ ته یې هغه راننویست. هغه خو یې له مخې لرې کړ. دا دی اوس مې له مور سره مستیانې کوي. آیا انسانیت همداسې وي؟ ملګریتوب همداسې وي؟ پښتو همداسې وي؟ وختونه ډېر تیر شول، هر څه عادي شول. زه هم خپل سر شوم. ټوله ورځ به مې چکر وهل. کله به مازدیګر او کله به ماښام راغلم. مور مې هم غم نه کوه ځکه هغه په خپلو مزو چړچو کې ډوبه وه. او دا رښتیا ده، کله چې مور او پلار داسې بې پروا شي بچي حتما داسې کیږي. کله کالام، کله بحرین او کله مدین. ټوله ورځ زه او ناجیه او بس چکرونه. خو بیا هم ما خپل عزت ساتلی و. په هغه شان ماحول کې چې ناجیه به هره ورځ د 2-3 ځوانانو جنسي خواهشات سړول، خو زما د پرتوغاښ ګنډه هم چا نه وه لیدلې. دا سمه ده چې ما به له نامه پورته ډېر څه کړي وو، خو خپل پیغلتوب مې نه و خراب کړی. یو ورځ چې کله کور ته راغلم، مور مې بې حاله د نثار په بلکه کې پرته وه. زما په لیدو یې هېڅ پرده ونه کړه. داسې یې هم ونه وی چې دا خو زموږ لور ده، باید لږ پرده خو وکړم. که نور څه نه وي د هغه بدمرغه لغې خو باید راپورته شوې وي یا یې ځان په یو څادر کې پټ کړی وی. خو هغې داسې هېڅ ونه کړل. لږ شېبه بلا نه وه تېره شوې چې زما کوټې ته راغله. ویې ویل سایرې زما کوټې ته راشه. ما د هغې په خبرې هېڅ غوږ ونه کراوه. بیا یې خپله خبره تکرار کړه. زه هم راپورته شوم. اوس نو زما مور د شرابو په څښلو هم شروع کړې وه. اکثره وخت به یې چې کله نثار خان ته شراب ورکول، دی به هم ترې 1.5 ګوټ څښاوه. د هغې پسې کوټې ته پر دننه شوم. له ننوتو سره مې د بد بوی احساس وکړ. پوه شوم چې د شرابو بوی دی. نثار په خپل موبایل کې ګوتې وهلې. مور مې په خبرو شروع وکړه. ګوره په دې خان زموږ د کور ټوله پرده خوندي ده او خیر دی که زموږ نه د څه شي خواهش کوي موږ یې باید پوره کړو. ما سر ټیټ اچولی و. هېڅ کومه خبره مې نه کوله. بیا یې ښې ډېرې خبرې وکړې، خو د هغې یوې خبرې ته ما هم ځواب ونه وایه. بیا یې وویل داسې دی چې ته دلته د خان سره پاتې شه. خان خوشحاله کړه. په زړه کې مې یو درز وشو. رنګ مې تک ژیړ واوښت. ژبه مې بنده شوه. په ټول بدن مې یو سړه خوله راماته شوه. صیب ما ته دا کومه نوې خبره نه وه، ځکه له دې وړاندې مې د ډېرو ځوانانو زړونه په لاسونو او د نامه نه پورته خوشحاله کړي وو.
خو د یوې مور له خولې داسې خبرې راته بیخي نوې او حیرانوونکې وې. ومې ویل دا ته څه وایې؟ نثار خان وخندل. ولې د نورو سره چې هوټلونو ته ځې هغه څه پروا نه کوي؟ او په دې خبرې حیرانه شوې. څه چې مې په خوله راتله هغه ته مې وویل. خو نثار خان خندل. مور مې لږه په غوسه شوه. ویې ویل چوپ مردارې چې دا خان نه وای د لوږې به مړه شوی وای. بهر په ځان 20 کسان اچوي خو دلته دې ځان نه فرښته جوړه کړې. ولې زه نه خبرېږم؟ ما به یې لا خبرې ته ځواب نه وویلی چې نثار خان وویل خیر دی پوهه به شي دا لا نازدانه ده. هغه له خپل ځای راپورته شو. زما څنګ ته راغی. ویې ویل ته مه خفه کېږه زه تا ته هېڅ نه وایم. مور مې هماغسې خندل او له ژاولو به یې کړس ویسته. ما ته هغه اوس خپله مور نه بلکې یو دلال او فاحشه ښکاره شوه. خان زما په اوږه لاس واچوه. ما که هر څومره ترې ځان خلاصوو نه مې شوی کولی ځکه چېرته د ښځې زور او چېرته د یو سړي. خبریال صاحب بیا دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د یوې مور په مخ کې د هغې د لور په مخ یو پردی سړی غاښ لګوي، د هغې په سینه لاس وهي، کمیس یې شکوي، بدن یې لوڅوي او د هغې سره څه کوي. دا هر څه له ما سره د خپلې مور په مخ کې وشول. آیا دا د بېحیایۍ آخري اوج نه دی؟ آیا دا د فحشت وروستۍ نقطه نه ده؟ آیا دا د ضلالت وروستۍ درجه نه ده؟ وروسته له دې ژړا فریاد او چیغو هېڅ ځای نه و، ځکه زما پیغلتوب اوس له خاورو سره خاوره شوی و. زما سره د هر ارمان قاتلان زما په کور کې ناست وو. زما د راتلونکي په اړه ټول فکرونه ختم شول. زه اوس یو پاکه پیغله نه ومه بلکې یو جوټه جنۍ وم. خو بیا هم زما اوښکې ونه درېدې. ښه ډېر مې وژړل، خو زما له ژړا سره ښایسته هم چوپه پاتې نه شوه. هغې هم ښې اوښکې را سره تویې کړې. زه په دې پوهېدم که نن له ما سره داسې کار وشو سبا له ښایستې سره حتمي کېږي. دا مې له ځان سره هوډ وکړ چې ښایسته به له دغه بدمرغه ساتم. هغه به خپل راتلونکي ژوند په خپله خوښه تېروي. او په رښتیا هم د ښایستې د ساتلو لپاره ما ډېر څه وکړل. ما له ځان سره ژمنه کړې وه چې حتما به خان د پولیسو په حواله کوم. خو په داسې وخت کې کله چې دی زما له مور سره یو ځای وي، د دې خبرې لپاره ما یو پولیس چې ډېره هڅه یې کوله زما سره اړیکې وساتي هم په جریان کې اچولی و. له هغه سره مې هم ژمنه کړې وه چې که چېرته زما کار وشي نو د هغه سره د هغه هر راز غوښتنه په سر سترګو منم. یو ورځ کله چې له مکتبه راغلم خان په کور کې و. مور مې بازار ته تللې وه. خان ښایسته خپلې کوټې ته وختې وه. خدای کول چې زه پرې ور برابره شوم. کوټې ته د ننوتو سره سم مې ولیدل چې ښایسته د کوچ پر ژۍ ناسته ده او خان ورته خبرې کوي. ما ویل لکه چې د ښایستې ژوند یې هم له خاورو سره خاورې کړ، خو داسې نه و شوي. که چېرته زه لږ ناوخته ورغلی وی ښایي داسې شوي وی. ښایسته ما ته راغاړې وته او ښه په چیغو چیغو یې وژړل. د هغې له ژړا سره خان خندل. وکمکلې ولې ژاړې؟ ما خو تا ته لا هېڅ هم نه دي ویلې. خان په ډېرې سپین سترګۍ سره وویل لا خو ستا وار نه دی راغلی، او چې وار دې راغی بیا به ګورو. غوښتل مې چې له کوټې ووځو، خو لا به دروازې ته نه ورسېدلې چې خان مې مخه ونیوه. ویې ویل پرېږده چې هغه لاړه شي، تا سره مې کار دی. ښایسته په یو منډه له کوټې ووته او زه په کوچ کې کېناستم. خان سګرټ ولګاوه، ښه لوګي یې جوړ کړل، بیا یې په خبرو شروع وکړه. زه ډېر ښه خبر یم چې ستا پلار هغه ستا ملګري وژلی، خو زه یې چاته نه وایم.
ځکه چې بیا به پکې ته جیل ته ځې. رنګ مې تک ژیړ واوښت، ساه مې بېواره شوه. اوس زه په خپل جال کې ګیر وم. زما په ټولو پلانونو خاورې واوښتې، ځکه د پیسې هم لرلې او اړیکې هم، مګر ما بغیر د دې نه چې خپل عزت په نورو خرڅ کړم، د هغوی جنسي خواهشات ساړه کړم او دغه پلان سر ته ورسوم، بل هېڅ لاره نه وه. خان زما تر څنګ په کوچ کې کېناست. ویې ویل ګوره داسې کار دې کړی دی چې که ته زما غوښتنې ومنې نو زه به هېڅکله هم له دې رازه پرده پورته نه کړم. بیا یې خپل لاس زما په اوږه واچوه. څو ځله مې ترې ځان اخوا دېخوا کړ، خو اوس زه بیخي مجبوره وم. که چیرې ما دا کار نه وی کړی نو خان کولی شول چې د پلار د قتل په تور ما زندان ته کړي. خان په خپل مخ لاس راوکښ او ویې ویل خوښه دی، که زندان خوښوې خو ځه له کوټې بهر وځه، او که چیرې دې نه وي خوښ نو راځه ما د خپلې سپینې غاړې له خوږو برخمن کړه. صاحب بیا نو هغه څه وشول کوم چې یو بدکاره ښځه د یو بدکار سړي سره کوي. زه هم پیغله وم، ما هم دا خوند ډېر ښه حس کولی شو. بیا نو څو شېبې ټوله کوټه د خوندونو په تیاره کې تر هغې ډوبه وه چې په مور مې سترګې ولګېدې. هغې د کوټې په منځ کې وویل تاسو. یو جمعه تېره شوه، زه او ناجیه کلام ته تللي وو. هغه له خپل یو ملګري سره د کلام د یو هوټل په خونه کې دننه وه. زه د هوټل په چت ناسته وم او د کلام د طبیعي ښکلا سیل مې کاوه. ورسره مې د خپل ستړي ژوند یو پاڼه هم د خیال د واکمنو پر مټ اړوله چې ټلیفون مې وشرنګېد. له غاړې مې موبایل راویست، نمبر د ښایستې ووکې مې کړ. هلو. ښایستې په ژړه ویل خان مې نه پرېږدي. له غوسې تکه سره واوښتم. ومې ویل دا خان د سپي بچی چیرته دی؟ ته ټلیفون ورکړه. ښایستې ویل مور هم ورسره ده او هغه وایي چې راشه، او مور مې هم. که چیرته په هغه وخت کې زما وزرې وای نو لکه د مارغه به ور الوتې وای او دا نثار به مې له دې دنیا تېر کړی وای. خو افسوس. ومې ویل ته مور ته موبایل یوسه. په موبایل کې څو شېبې د قدمونو غږ و. بیا مې د مور غږ واورېد. نوره سمه لیونی شوم. څه مې چې په خوله راتله ورته ومې ویل کنځاوې، بدرد او د بدن هر غړی مې ورته یاد کړ، خو هغې هېڅ ځواب